منك الكرم منك الإحسان يا رب العالمين وعليك التكلان يا رب العالمين. یا الله د ټولو نه مخکې پروردګاره موږ ستا شکر ادا کوو او ستا حمد ادا کوو. نحمدك ونشكرك يا رب العالمين ويا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. نكرم موږ ستا د شکرې شکرا لك وحمدا لك يا رب العالمين چې تا موږ له توفیق راکړه. الله موږ د فارغ البال کړو او د خپلو مبارکو احادیثو د پیغمبر مبارک ته دې ممکن ولو او موږ د هر قسمه رکاوټونو عوایق او حوایلو نه وساتلو. الله دا ستا احسان دی او ستا کرم دی. الله د هغه نحومیر نه او د میزان الصرف نه تر اوسه پورې د تعلیم او د تعلم په لارو کې چې دا څومره کلونه زموږ د بچو تیر کړل او ما تیر کړل نور استادانو محتمم صاحب، نو الله که زموږ په نیاتو کې څه غلط نیت راغلی د نیکو اعمالو د ذخیرې د رکاوټ نیت راغلی، داسې نیت راغلی چې زموږ د اعمالو په حبت هغه مستلزم وي حبت لا زموږ په نیکو اعمالو د هغې اثري د جاه مال دولت نمود ریا. یا الله د دې احادیثو مبارکو مخکې مونږ توبه وباسو تا ته. نتوب الیک ونستغفرک، نتوب الیک یا رب ونستغفرک، نتوب الیک ونستغفرک. او ستانه معافي غواړو یا الله مونږ معاف کا، یا الله مونږ معاف کا، یا الله زمونږ معاف کا. او زمونږ د تعلیم او تعلم الله چې څومره اوقات یو سیکنډ د مطالعې د کتبو د تکرار د کتبو او الله د درس و تدریس، یا الله هغه زمونږ په عملنامه کې ولیکه الله، هغه زمونږ عملنامه کې ثابت که الله. او الله یو کجوره ته د وحد د غر عمره کې، نو یا الله زمونږ دا واړه اعمال خدای په میزان کې چې نن کوم حدیث د بخاري تیر شو خدای وزندار که الله، الله وزندار که الله، الله وزندار که الله. او خدای که زمونږ نه څه قسمه د ریا و غیره نور نیتونه راغلي مونږ ستا په حضور کې معافي غواړو، ته معاف کا. مونږ تا ته توبه وباسو، مونږ معاف کا. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. یا الله تا ته توبه وباسو. خدای زمونږ د اسباقو او زمونږ د مطالعې د تعلیم او تعلم پورا اجر ثابت کامل مضاعف 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 الله زمون په عمل نامه کې ولیکا. او زمون په غلطو نیاتو الله د محو قلم راکاږه، د محو قلم راکاږه، د محو قلم راکاږه. یا الله مونږ ګناهګار یو، زمون ګناهونه معاف کا. الله مونږ چې څومره ګناهونه کړي دي، واړه دي که لوی دي، که پټ دي که ښکاره دي، که اول دي که آخر دي، که قدیم دي حدیث جدید، چې څومره ګناهونه دي. یا الله خدایا زمون ګناه ډېره زیاته ده، که زمون ګناه د دریاب د قطراتو نه زیاته ده او د اونو د پاڼو نه زیاته ده او د ځنګل د بوټو نه زیاته ده او د ریګستان د شګو د ذراتو نه الله زیاته ده، خو الله ستا رحم کرم د هغې نه زیات دی. الله ستا عفو او ستا کرم د هغې نه زیات دی. الله ستا مبارک پیغمبر فرمای، ستا مبارک رسول فرمای چې ای بنده که چرته تا دونه ګناهونه کړي چې هغه عنان السما ته ورسیږي، ملء الارض ګناهونه دي کړي، او ته بیا ما سره ملاقات شوې بني آدم او شرک دیني کړي ما سره، نو زه به دله د ځمکې د ګوټونو د ډک په نیکو باندې بدل کم لا وبالي. یا خدایا نو که ته زمونږ ګناهونه معاف کړي، الله ستا خدای پہ نہ کمیږي، نقصان پہ نہ راځي، زمونږ بیړه پہ پار کیږي. الله که ته مونږ له ګناهونه په نیکو باندې بدل کړې الله، نو ستا د غفوریت او د غفاریت نور مظهر پیدا کیږي. الله ستا خدایه کې فرق نه راځي. یا الله مونږ تا ته په عاجزۍ سوال کوو، تا نه درخواست کوو او تا ته مو لاس نیولې دی. الله زموږ ګناهونه معاف کا. خدای زموږ واړه او لوی ټول ګناهونه معاف کا. الله چې کوم ګناهونه زموږ او ستا په منځ کې کوم حقوق دي، نو خدای امر راته وبخه. او چې کوم زموږ او ستا د بندګانو په منځ کې کوم حقوق دي، نو خدای هغه حقوق هم راته وبخه، هم راته معاف کا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد
اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطايانا وذنوبنا وعمدنا وإسرافنا وجهلنا بماء الثلج والبرد يا رب العالمين. نقي قلوبنا، نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك، لا إله إلا أنت وحدك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنت على كل شيء قدير. یا الله زمون گناهونه محو کا الله. خدای تعالی سوال کو پاجزه دنا سوال کو زمون گناهونه مونږ ته معاف کا الله، زمون گناهونه مونږ ته معاف کا الله. الله مونږ د گناهونو نه داسې کا لکه هغه عباد چې کم پاک صالحین نیکان دي. اللهم ادخلنا في عبادك الصالحين، اللهم ادخلنا في عبادك الصديقين الصالحين المتقين الفائزين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمتك يا رب ومغفرتك يا رب وكرمك يا رب، أنت رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك وإلى طاعتك إلى طاعتك يا رب العالمين. يا مصرف القلوب ويا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا وقلب قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. يا الله تعالى ملاسني ولدي مونږ ډېر کمزوري یو، مونږ ډېر عاجزان یو، ډېر مسکینان یو. خدای زمونږ دا ټول اسباب قبول کا الله، زمونږ دا اعمال قبول کا الله، او په دې مونږ له درجات عالیه د جنت راکا، او د ګناهونو نم پاک کا رب العالمین. که یومن هغه بنده چې ولدته امه هغه څنګه هغه سم د ګناه نه پاک کا. یا الله مونږ د فتنو نه وساته، ما ظهر ما بطن فتنو نه وساته. یا الله زمونږ دا بچی دا طالبان، الله دا غریبانان مور و پلار علم لرا لګلې دي، الله دوی دلته کې وخت تیر که مونږ سره ډېر ټیم یې را سره تیر که، او دوی ډېر په محنت او مشقت په جوماتونو کې پردی ډوډۍ او سکلوکونه وخوړل، او په مدرسه کې کمزورې لګر دوی وخوړه. یا الله دا جزان دي، دا مسکینان دي، دا فقرا دي، دا د دین او د حدیث طالبان دي. الله دوی ستا په لار کې روتی دي، ستا په لار کې دوی هجرت کړی دی، ستا په لار کې دوی مدرسې ته راغلی دي، ستا د دین او د پیغمبر مبارک د حدیثو د حصول دپاره. یا الله دې کې داسې بچي مشته چې ډېر عاجزان او کمزوري دي، مور پلار یې پردی مزدورۍ کوي، مور او پلار یې پردي کورونو کې خدمتونه کوي، ډېر عاجزان پکې دي، او ټول راغلي دي الله ستا د دین د زده کړې دپاره، ستا د دین د حصول دپاره. په داسې زمانه کې چې دې زمانه کې سنت په لاس کې نیول کا اخذ الجمرة فی الکف دی. الله دې زمانه کې په سنت او عمل ډېر ګران دی. ټوله دنیا مونږ ته د خړې سترګې نیولې دي، ټولې دنیا دې طالبانو ته خړې سترګې نیولې دي. یا الله ستا په حضور کې زه یو درخواست کوم الله د دې خپلو بچو دپاره، د دې خپلو طالبانو دپاره، یا الله دا قبول کړه د دین دپاره، یا الله دا د دین دپاره قبول کړه الله. یا الله دا سعالیک او دا فقرا د دین دپاره قبول کړه الله. الله زموږ دا هر بچی د امت د هدایت رڼا وګرځي، الله د امت د هدایت رڼا وګرځي، الله د امت د هدایت رڼا وګرځي. الله دا زما بچی، دا زمونږ بچی دي، الله هر یو بچی خدایا ته ول د نیکو اعمالو
او د درس و تدریس توفیق نصیب کے اللہ حافظوں کے قوت پیدا کے اللہ اعمالوں کے اخلاص پیدا کے اللہ عقائدوں کے تیقن پیدا کے اللہ ددی بچوں نگہبان انشاءاللہ اللہ ددی بچوں حفاظت کا اللہ ددی بچوں حفاظت کا اللہ دین داعیین اگرزاوا اللہ صالحین اگرزاوا اللہ ددی بچوں دا مستقبل زندگی دا خیر و دا برکت کا اللہ دی دا خپل مور و پلار پا توقعاتو باندی پورا کا یا اللہ دا مخلوق دا احتیاج نے اساتا اللہ دا بچی زمان دا مخلوق دا احتیاج نے اساتا اللہ دا مخلوق دا احتیاج نے اساتا اللہ بلتے دا لاس دا نیونا اساتا اللہ طول اغنیا قلبا مالا دنیتن اللہ دا ټول اغنیا وګرځولې کا الله د زړه د پریشانونه خدای دوی په حفظ و امان کې وساته او الله هر یو بچی په خیر و عافیت خپل وطن ته ورسولې کا او د دې د ایمان او د عمل حفاظت کا د دوی د اعمال حسنه و حفاظت کا او د ګناهونو نه وساته او ته الله د ګناهونو نه پاک کا الله یا الله مستا په حضور کې سوال کو مونږ ډېر کمزور یو مونږ ډېر عاجزان یو الله مونږ ډېر مسکینان یو الله مونږ ډېر فقرا یو الله نن سبا د خلکو مونږ ته ډېرې خړ سترګې نیولې دي زمونږ ډېر سازشیان دي او زمونږ لپاره ډېر سکیمران دي او د دین ډېر دشمنان دي الله او د دنیا د خلکو مونږ د ځان نه لرې کړي یو او زمونږ په دې معاشره کې یو کمزورې پرزې ګڼي چې دا د معاشرې زاړه زوتې کمزورې پرزې دي الله تا ته پته ده الله مونږ لاول تا په خپل ایمان ګوا کوو الله تا په خپل ایمان ګوا کوو زمونږ په تا ستا په فرشتو ستا په رسولانو ستا په کتبو یوم الاخر جنت دوزخ او الله چې څومره عقاید په هغې زمونږ ایمان دی وحدک لا شریک لک الله تا یو ګڼو په ذات کې صفات و افعالو کې تا له شرک نه کوو تا یو ګڼو الله مونږ تا ګواه کوو ستا فرشتې ګواه کوو ستا کائنات په خپل ایمان ګواه کوو یا الله زمونږ په تا ایمان دی الله مونږ تا ته لاس نیولی دی الله مونږ کمزور یو نحن الضعفاء مونږ کمزور یو الله خدای ته غنی یې نحن الفقراء وأنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء الله تاتم لاسني ولدي خدايا تاتم جولې او چتی کړی دی الله خدای مونږ د خپل دین لپاره قبول کړي خدای زموږ ایمان نصیب کړي خدای زموږ ایمان نصیب کړي الله مونږ د زوال د ایمان نه الله مونږ د زوال د ایمان نه الله مونږ د خپل دین محافظین وګرځوا الله د خپل دین محافظین وګرځوا الله د قرآن او د سنت غلامان او خادمان وګرځوا الله د قرآن او د سنت غلامان او خادمان وګرځوا الله زموږ حفاظت نصیب کړه زموږ د ایمان حفاظت نصیب کړه الله زموږ د نیک اعمال حفاظت نصیب کړه الله زموږ د ابدان حفاظت نصیب کړه زموږ د ارواح حفاظت نصیب کړه یا الله که څوک مونږ ته زموږ بچو ته زموږ مدرسو ته زموږ طالبانو ته زموږ عزت ته الله سکیمونه جوړوي سازشونه جوړوي خدای زموږ ته حفاظت وکړه هغه خلک په خپلو سکیمونو کې په خپله ور واچوه اللهم من ارادنا بسوء وکید ومکر اللهم من اراد ایماننا واعمالنا واموالنا واولادنا بسوء وكيد ومكر فرد سوءهم وكيدهم ومكرهم في نحورهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر وخذهم اخذ عزيز مقتدر وخذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم احفظنا من شر كل شيء انت اخذ بناصيته يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي
استأثرت به نفسك في مكنون الغيم الذي سأل به النبيون فأجبت لهم واستعاذ به النبيون فأعزتهم. يا رب العالمين أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى باسمك الأعظم الذي أنت به أعلم وبأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وبأنك الله لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وطلبانا وعلمانا ومشايخنا ومدارسنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. يا الله تزمك حفاظتك خدا زمك مدرسو طالبان وعام دوستان رونو دوستان حفاظتك الله تزمك راضي خدا تزمك راضي الله تزمك راضي خدا مستعد شكر ادا موږ له د شکرې توفیق راکړه موږ له د شکرې توفیق راکړه دا هر قسم احسان موږ سره وکړه موږ ستا شکر ادا نه کړ الله موږ له د شکرې توفیق راکړه الله د شکرې توفیق راکړه د نیکو اعمالو توفیق راکړه د ګناهونو نه موږ تور کړه خدای گناہوں نے ملت ورکا او خدای چې کم کړی دی معاف کراتا یا الله د حاسدینو د حسد نه مساتا الله د شریانو د شر نه خدای مو کو د چا مقابله نشو مو ګډیر کمزور یو خدای مو استاد یو ماشي مقابله نشو کولای خدای استاد دین تناسیو نقشم جوړ کړی د خدای یو نقشم جوړ کړی د حقیقت ته خبر خدای دا نقشه الله په حقیقی بدل کړ نقشه د عادت په حقیقی بدل کړ خدای حاسدینو د حسد نه وساته د شریانو د شر نه مساته اسکیمرانو د اسکیمونو سازشونو نه مساته او خدای د دین د خدمت مزید توفیق راکړه د دین د خدمت مزید توفیق راکړه خدای زموږ مشرانو بخه زما والد صاحب زما والده صاحبه زما عمه و ترور زما یو خور وفات ته من بابا جی والد صاحب چې څومره مشران دي دعا وکړه چې الله ټولو بخي د تقصیرات وی الله دې ورته معاف کړي په قبرونو دې الله انوار نازل کړي خدای چې ستاسو زموږ کوم مشران د چام وفات الله مغفرت نصیب کا محتمم سے مولانا روح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمت اللہ علیہ اور د دې مدرسې کې نور کم اکابر مولانا عبدالجلیل صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حمداللہ صاحب جی دا لوی اکابر د دې مدرسې چې څومره مدرسین او محتممین ناظمان وفات شوي الله ټولو بخي په قبرونو انوار نازل کړي الله د دې مدرسې چې څومره معاونین مړه دي ډیر معاونین د دې مدرسې کې مدرسې سره هر وخت تعاون کړی دی الله ټولو بخي په قبرونو انوار نازل کړي او یا الله دارالعلوم نعمانی له ترقی ورکړي یا الله ترقی ورکړي خدای دې موږ ډېر عاجزه مدرسه موږ یې سم نشته خدای ستا فضل دی خدای د دې ټول ضروریات پوره کړي دا مفتي صاحب ته دعا وکړي چې خدای پاک کې دغه مسند د حدیثو دا بد چې څه کالو شدا دی ولا الله مزید زیاته کړي الله دې مزید توفیق ورکړي الله دې ورته درسونه آسان کړي الله مدرسه چلول ورته آسان کړي الله والدې صاحب له روح صحت ورکړي رونو له خیر او برکت عافیت ورکړي بچي کامیاب عالمان کړي قدم روح صحت نصیب کړي د مدرسې ټول مدرسین چې څومره دي الله په علومو کې برکات واچي الله توفیق نصیب کې مزید کامیابی نصیب کې مدرسې ناظمان چې څومره دي استادان ناظمان عمل ټولو له خیر او برکت عافیت تر څوکیدار پورې ټولو له تر لنګري پورې الله ټولو له خیر او برکت عافیت ورکړي ټول د پریشانه افاتونو محفوظ کې جمعتي الله تم دو کې کورنی کشالی دی چې خدای جوړ راولي او الله د فتنو نه وساتي او دا اقبال مولوی صاحب او عبدالرحمن مولوی صاحب دی شیخ محمد شیر صاحب ډېر خدمت کې الله خدمت قبول کې الله ته صالح بچی صالح نارینه اولاد نصیب کې فتنو آفات نه محفوظ کې او زموږ د محتمم صاحب یو ډېر خاص دوست دی
حاجی طلا محمد خان صاحب هغه تشریف هم راوړی ناست دی زموږ د مدرسې سره د ډېره مینه ده ډېر محبت دی دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي الله عافیت ورکړي الله بچي نصر الله خان صاحب دی عبدالله خان صاحب دی ټول کامیاب کړي الله پرې د سترګې یخې کړي الله د موږ د مدرسې کې نور څومره معاونین دي الله د ټولو د خیر او د برکت د عافیت زندګۍ ورکړي مدرسې سره څوک امداد کوي اندرون ملک او بار ملک الله ټولو د خیر او برکت ورکړي خوشحالۍ ورکړي یو ملګری د مدرسه کې ماربل شروع کړی دي الله تعالی د هغې برکت په دواړه جهان ورکړي حاجي جند الله صاحب بیمار دی غریب الله روغ صحت نصیب وګرځولی کې یا الله تا نه سوال کو خدای که د چا بچي نه یا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ور نصیب کې ما ته دعا وکړئ چې ماله خدای نارینه وسي راکړي د الله نه سوال وکړئ خدای راته عالمانو ښودلي کړي خدای پاک یې راته محدثینو ښودلي کړي انیس احمد ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې کامیاب کړي خدای ته محدث او مفسر جوړ کړي سلمان ته هم دعا وکړئ چې الله روغ صحت نصیب کړي الله کامیابي نصیب کړي عبدالقیوم دی زموږ خادم د خدمت کې دعا وکړئ چې الله کور آباد کړي الله خیر او برکت او نصیب کړي ما سره چې دا کوم عمله ده او خدمت کوي الله تعالی د هغې اجرونه برکتونه او عافیتونه ورکړي شیر عالم دی او دا صابر دی او نور ملګري الله ټول خوشحاله کړي د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي یا الله چې څوک زموږ دوستان دي زه خو د یو نوم نشم اخیستی ارشاد صاحب دی نور دوستان دی الله ته خیر برکت عافیت د دنیا او د آخرت نصیب کړي باید دوستان دي د پېښور نه زموږ یو حاجي صاحب دی حاجي قاري محمد الله صاحب مخکې روزو کې زوی والا چا مفتو کې وجلی دی ډېر دړمن دی دعا کوي چې الله والا صبر ورکړي الله صبر ورکړي هغه ظالمانو له سزا ورکړي نور کم دوستان دي جمعګل حاجي صاحب یا نور دوستان دي زمونږه او نبیل دی زمونږ یو دوست قریبي هغې ټولو ته دعا کوي چې الله تعالی خوشحاله کړي الله په بچو خوشحاله کړي ستاسو زمونږ د ټولو دوستان الله خوشحاله کړي یا الله چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي اللهم اشفنا شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما وانت ارحم الراحمین انیس احمد دی والدم لږه بیماره دعا کوي چې الله روغ صحت ورکړي تاسو کورونو کې کم بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي شفا والا ورکړي یا دا زمونږ صابر بیمار دی غریب او صابر شادی اپریشن هم کوي الله روغ صحت والا ورکړي شفا والا ورکړي څومره دوستان دي زموږ د تیلا محمد حاجي صاحب مور ده هسپتال کې د غریب هغې ته دعا کوي د پېښور چې الله روغ صحت ورکړي زموږ یو بل دوست دی په پېښور کې حاجي ظاهر صاحب بیمار دی دعا ورته وکړئ الکوزي چې الله والا روغ صحت ورکړي الله ته والا شفا ورکړي الله نارینه اولاد یې نشته دعا وکړئ چې الله نارینه اولاد ورکړي الله نارینه اولاد ورکړي د هغه بل لور دی حاجي عبدالرحمن الکوزي دعا ورته وکړئ چې الله خوشحاله کړي الله د خیر او د برکت ژوند یې نصیب کړي مال کې برکت واچوي دین کې برکات واچوي د زړه مقاصد یې پوره کړي زموږ یو بل دوست دی حبیب الله صاحب بارمل کې پاتې کېږي شفیع الرحمن صاحب هغې ټولو ته دعا وکړئ چې الله د خیر عافیت برکات او زندګي نصیب کړي الله د فتنو آفاتو نه په امن کې وساتي اوس د تلو اماراتو ته هلته کې ډېر مرګري جانزیب صاحب دی حاجي صاحب دی زموږ ډېر خدمت وکړو شفیع الرحمن صاحب دی حفیظ الله صاحب دی چې چا کړی دی الله دې ولله د خیر او د برکت زندګۍ ورکړي الله دې ډېر خوشحاله کړي او دعا وکړئ بچې ځان ته هم دعا وکړئ او یو درخواست درته زه کوم ما دپاره وکړئ ځکه زه داسې یو بوټی طبیعت نه لږ تیز یم لږ داسې اخلاق مې ښه نه دي کله کله مې تاسو ته ستغې ویلي دي او تاسو ته مې بدې ویلي دي تاسو مې رټلی یې او تاسو ته مې ډېرې ستغې کله کله ویلي دي نو بچې ما معاف زه بدنیتۍ نه نه کړم انسان ما وبخې او ما معاف کړې هسې نه قیامت پر ورځ ستاسو لاس زما ګرېوان تقید ته جمله ده که زما نه په درس کې کوتاهي شوي کتاب مې نه کتلی ستاسو حق نه ادا کړی ما معاف کړې محتمم صاحب معاف کړې که د ده نه ستاسو په خدمت کې څه کمې کوتاهي شوي معافي ورته وکړئ ناظمانو چې کوم ستاسو سره کوتاهي شوي دي څه سختي در سره کړي نو معاف یې کړئ ټول ښه بچې او موږ تاسو زموږ ذخیره یې موږ بخلی یې موږ معاف کړی یې موږ دله دعاګانې کوو تاسو زموږ ذخیره یې تاسو زموږ ګلونه یې زموږ ذخیره یې موږ د الله نه سوال کوو چې تاسو موږ سره په دې ناقص ډوډۍ باندې ګزاره وکړو نو د دې تاسو له الله په دواړه جهانه بدلې درکړي الله مور او پلار خوشحاله کا او که د چا رښتینې خدای صالحه دینداره رشتې ور نصیب کړي د چا بچي ور نصیب کړي د چا کورونو کې بیماران روغ صحتونه ورکړي د چا والدین بیماران روغ صحتونه ورکړي او د چا والدین وفات شوي الله مغفرت یې نصیب کړي یا الله زموږ د ټولو نه راضي شي خدای د قبر د عذاب نه مو
ساتي خدای د ځنکدن د سختې نه مو ساتي الله د قیامت ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صف کې ودرولې کې او یا الله په کومه ورځ چې ته زموږ نه ساه وباسې خدای پاک خدای په هغه ورځ په هغه وخت رانه ساه وباسې چې ته زموږ نه خوشحاله یا الله چې ته زموږ نه خفه یې موږ نه ساه مه وباسې خدای تا مفت مسلمانان پیدا کړي مفت وبخښه خدای ته موږ خفه کړي موږ نه خوشحاله شه الله موږ سره جوړه وکړه سره جوړه وکړه معاف کړه خدای زما د لوڼه دي او نوسان وسیمې دي زمان رشته داران او خیال ټولو ته دعا کوي رونه د رونو بچي الله ټولو له خیر او برکت عافیت ورکړي زما ورونه دي حسان دي احمد قاسم دي سبق و علم کوي لکه چې خدای ښکلي عالمان کړي خدای عالمان کړي او رونه په الله خوشحاله کړي ټول رشته داران زموږ ستاسو الله خوشحاله کړي نن چې د دعا لکم دوستان راغلي دي بار ناست دي الله ټولو له خیر او برکت ورکړي دا ټولو زړه مقاصد پوره کړي ټول د پریشانو نه وساتي الله تا ته لاس نیولې زموږ په حاجاتو ته خبرې خدای زموږ حاجتونه پوره کړي خدای زموږ خدا دعا قبول کړي الله د ریاکارو د سمعتونو نه وساتي یا الله خدای دې مدرسې له ډېره ترقي ورکړي خدای زموږ هر بچی هر طالب العلم الله محدث کې مفسر کې د مدرسې چې نور کم طالبان دي دا اولا نه وړې دورې پورې الله ټولو له علوم کامله نافعه نصیب کې څومره دیني مدرسې له ترقي ولا ورکې خدایا زموږ نور چې کوم مشران استادان دي زما چې څومره استادان تر رسول الله مبارک پورې زموږ باباجي والد صاحب د ټولو په قبرونو انوار نازل کې او یا الله یا الله که زموږ نه څه غلطۍ کوتاهی شوي بیا د نه سوال کوم موږ معاف که الله موږ معاف که الله خدای د ناګهاني شلقونو نه مو ساته زموږ بال بچ د ناګهاني شلقونو نه وساته او د دنیا او د آخر د فتنو نه هم سره د آل اولاد په حفظ و امان کې وساته د ساحرینو د سحر نه الله په امن کې وساته چا چې دعاګانې غوښتي په چیټونو کې یا رالیږلي یو یو نوم اخیستل ګران دی الله ټولو دعاګانې قبول کړه او ټولو له اجرونه برکتونه عافیتونه او خوشحالۍ ورکړه یا الله زموږ بیا سوال کو د مدرسې جمله مدرسین له ترقی ورکا او برکات ورکا او دې خوشاله کو زموږ جلسې ته دعا وکړي چې الله جلسه زموږ په خیر سر ته ورسي الله د دې ماشومان او د دې بچو دغه د یو رونق ورځ د په خیر او په خوشاله سر ته ورسي دې حفاظت نصیب کې او د مدرسې د پاره باعث د خیر او د برکت وګرځي یا الله دې مدرسې سره د لومبیر ورځ نه اوسه پورې چې امداد کړي دي مالی یا بدني داغي بدل په دواړه جهان ورکا الله د دې مدرسې آبادې زموږ سوچ ته فکر دے خدای تو غیبی اسباب پیدا کا اللہ غیبی اسباب وطناگو پیدا کا او مفتی صاحب دراز عمر ورکا بچو لے دراز عمر رونو لا والدے سے بیلا او مدرسے چلول ورتا اللہ آسان کا شیخ محمد فقیر صاحب تم دو کے کہ اللہ پاک غتم درس و تدریس آسان کی او اللہ تعالیٰ زمون ټول بلاد اسلامی چې څومره دي الله په اسلامی نظام باندې منور کې زمون دې ملک ته دعا کې پاکستان ته دا ډېر په قربانو حاصل شوی دی یا الله زموږ د ملک حفاظت وکړي الله د ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړي د ملک څومره ادارې دي خدای د ټولو حفاظت وکړي او خدای زموږ د عمل کامیاب کړي د ملک خلاف کې څوک سازشونه کوي څوک فتنې کې سترګې ړندې کړي او د ملک د خلکو منځ کې اتفاق پیدا کړي او اطمینان او سکون الله زموږ په دې ملک کې راولي او د قرآن او د سنت نظام پکې راولي د قرآن او د سنت په نظام او پرانا باندې الله آباد کړي خدای چې موږ سره څوک مینه کوي محبت کوي ته د هغې بدل په دواړه جهان ورکې څوک اخلاص کوي د هغې بدل په دواړه جهان ورکې الله بیا د نه سوال کوو زموږ دا ټول اسباق قبول کړي موږ نه خدای سره ریاکارۍ غلطۍ شوي هغه راته معاف کړي زموږ یو دوست دی په تورنګزو کې د هغه انګوره بل وفات شوی نجیب حاجي صاحب هغې ته هم دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي او د شیر عالم ترور پرون وفات و هغه دې م الله پاک وبخي او چې نور څومره مردگان وفات شوي دی الله ټول وبخي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين یو څو ضروري خبرې دا لږ واورئ یو خدا دې چې ما مخې ته یو کتاب دی کاروان نعمانیه دا کتاب زمونږ د مدرسې یو مایناز مدرس دی زمونږ د مدرسې چې هغه ډېر خدمت هم کوي د مدرسې مولانا غیاث الدین صاحب حفظه الله نو هغه دا کتاب جمع کړی دی په دې کتاب کې څه دي
یو خو په دې کتاب کې د ستاسو د مدرسې ټول حالات دي. مدرسې ته څوک راغلي دي، تقریرونه پکې کړي دي، هم پکې دي د مدرسې استادان د مدرسې د اول نه اخره کول. دویم دا دی چې موږ به نور کله یو کار کوو، موږ به دا کول چې موږ به په دې مدرسه کې یو پوسټر چاپ کوو. په هغه پوسټر کې به موږ د هر طالب نوم به او پلار نوم پته به وایو، او به موږ طالب له ورکړه چې ځان سره دا یو څه او کې دی. خو اوس طالبان دومره ډېر دي چې هغه په یو پوسټر کې نه ځایږي، یو پوسټر نه چې په دوه کې هم نه ځایږي، طالبانو تعداد زیات دی. نو د هغې دپاره مدرسې دا فیصله وکړله چې دا کتاب یې چاپ کړو، د مدرسې حالات هم دي، او اخره کې ستاسو د هر طالب نوم، د پلار نوم او کلی او ټیلیفون نمبر دا ټول په دې کې پراته دي. نو دا به تاسو ته په دې اسانه وي چې یو خو تاسو ته پته لګي چې د ما د کال د دورې څو کم کم ملګري د کم کم ځای دې کې ټیلیفون نمبر هم دي. که ته مثال په طور لاړې بنو ته او د بنو یو ملګري سره ملاقات کې، نو ټیلیفون نمبر یې د هر ملګري پکې لیکلی دی. پته مکمل دې کې ستاسو د دورې حدیث او د وړې دورې د ټولو طالبانو پوره ریکارډ لیکلی شوی دی، مکمل اول نه اخره پورې. او ما تاسو ته د مدرسې حالات دي پکې، او مدرسه کې کوم استادان په کم کال راغلي دي، په کم کال څومره کسانو، او دا ټول پکې دا دی موجود دي. ډېر لوی تفصیلات دي په دې کې. نو دا کم علما راغلي دي، کم کم وخت مدرسې ته، د مدرسې محتمم صاحب مخکې څوک و، یعنې پوره دا ستاسو مادرې علمي ده. نو د دې ټوله تذکره په دې کتاب کې پرته ده. نو د دې کتاب دپاره چونکې کاغذ هم ډېر ښه لګولی دی، چپایي هم ښکلې کړی دی، ول چې ستاسو دپاره تاسو سره به ټول عمر پروت وي. د دې دپاره دوی قیمت څونه لیکل 150 روپۍ قیمت د دې دوی مقرر کړی دی. نو دا به بار پراتی، نو هر یو ملګری ځان سره دا واخلې ښه، هر یو ملګری، ځکه چې دې کې ستاسو د ټولو ملګرو پتې نوم هر څه پکې پراته دي، هم د وړې دور مې ستاسو. نو دا ستاسو دپاره یو ډیري د شاته پکې خالي پاڼې هم لګولي دي، که څوک پکې ځان سره څه لیکل میکل کوي نو خالي صفحې هم پکې شته. نو هر یو طالب العلم موږ به فري دله درکړي. موږ کوشش کوو چې د مدرسې د طالب 1 روپۍ وانه لو، چې ستاسو پوره خرچه پوره رانه شي، خو چونکې فري د مدرسې په وس کې نه ده.